کډه مې مړه ده بې پیسو مې دا پیسې را سره نه وي کډه مې مریضه وه وسه مې نه کېده چې ما وړی وه بازار ته دوا ته اوس واړه زکان چې زما شی نه لرم چې د کور کې واچوم بېګا هم دغسې وږي تږي ناست وو او اوس هم دغسې حالات زما دی لاسونه مې په دغه حال دي مات دي ګوتې مې في الجنة يا الله جنة جنة هذا ما تمنى ستړی مشي ماشاءالله جامې خو دله خیره نوې شوې ګرم شوې دا د زرنج مهرباني راځه د ټولو خدای چې چا ما سره داسې امداد کړی دی او هر چا ما سره تکلیف کړی ټول د خدای ایمان په نصیب کړي او ایماندار دی خدای زه پیسې هم ورکوم ورته یو 10,000 افغانیو تقریبا نو دغه خوراکي مواد مې ورته واخیستل څه 9,200 افغانۍ دي نو دا زه طاهر ماما ته ورکوم که غواړې چې همدا فامیل تا که موکتو همداسې نور فامیلونه په پښو ودرئ د غربت او بدبختي نه بچ کې چون د قمر پالیسي چې هر کس ته باید تجارت جوړ کړو په پښو ودرئ نو په دې سفر کې موږ سره یو ځای شه فقط د میاشتې $10 زمونږ په دې لینک کې ځان ثبت کړه هره میاشت ورکړه تر څو به موږ کولای دې فامیل ته دغسې فامیل ته تجارتونه جوړ کړو او تا ته بدل کې راپور درکړو راځئ سره لاس یو ځای کړو تر څو پر افغانستان کې غربت د بنیاد نه ختم کړو